یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کلا بادشاہ روغشت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمیل چې د یخ ټیم را سازه د جیل نه نوځم چې سو پورې د یو شذو پښتنه نه کړي چې خپل لسونه کټ کړي ول به چې کلا بادشاہ د یو شذو نه پښتنه وکړه به یو شذو د یوسف علیه السلام صفائی بیان کړه او زلیخه داو ته ویلا چې دنا مطالبه د ما کړي وا د یوسف علیه السلام په دې چې څه غلطی نه و یوسف علیه السلام دا خامخا د رښتونو نه ده او دا یوسف علیه السلام زکه داسې وکړل یوسف علیه السلام دا سوچ و زه چې کله د جیل نه وځم اوس که دغسې زه د جیل نه وځم او د دغې خبرې پوښتنه ونسي د دې تحقیقات ونسي چې بله ورځ زه کله خلکو ته دعوت ورکوم بیا به دا خلک لسی اعتراض کوي چې دای نه دا خو هغه مجرم ده چې ده په جیل چې دا ټیم تیر کړ دا جرم و په ده باندې اوس دای د جیل نه روته اوس دا نیکه نیکه خبرې کوي او خلکو ته دعوتونه ورکوي بذکر یوسف علیہ السلام تو فرمیل یا اول به د خبرې تحقیق کړي پس تب زه د جیل نه وځم بیا خو چې کله د خبرې تحقیق وسه یوسف علیہ السلام په دې چې بے ګناه اوس به یوسف علیہ السلام ته بیا یو بادشاہ خبر وکړ او دا ته ویلا چې تاسو دا یوسف دا راولو ماتا دای ز خپل ځان دې پر یو خاص بندا جوړ کو دا خو ډېر دیانتدار و امانتدار انسان دا سره دې چې دای د ځواني په حالات چې زلیخه دنا مطالبه وکړه او د بیا او ته ویلا چې معاذ الله زاد الله تعالی نه ډېرېږم بیا بادشاہ د ذکر وغوښته چې دا خو ډېر نیک انسان دا دا کس د خپل ځان سره ولګاو ځکه الله تعالی فرمایي وقال الملك ویلا بادشاہ ائتونی به تاسو را تاګو کو بدغ یوسف سره ماتا یعنی دا کس تاسو ما طرف تراولو استخلصه لنفسي دای ز خپل ځان د پاره یو خاص بندا جوړ کو فلما کلمه بیا هر کله چې یوسف علیه السلام د بادشاہ سره خبره وکړي یا فلما کلمه پس هر کله چې بادشاہ د یوسف علیه السلام سره خبره وکړلې قال بیا ویل بادشاہ انک اليوم بشکا ته نن ورځې لدینا د مشغتا مکینن عزتمان یې امین و امانتدار یې یوسف علیہ السلام ته د بادشاہ ویلا چې ما زړه دا غواړي چې زه د خپل تاج د تا په سر باندې کوم او تاسو بادشاہ جوړ کړ یوسف علیہ السلام ته ویلا چې ما بادشاہ ما جوړاوا او ما د غمزکه په خزانو باندې ته وزیر جوړ کا وزیر خزانه میں جوړ کا ځکه چې دا و کالا دا داسې کالونه دي چې بده چې فصلونه دا ډېر زیات کېږي هر قسمه میوه فصلونه به بده چې کېږي بیا زه په خپل باندې د دې نگرانی وکم او دغه فصلو ز حفاظت وکم په خپل باندې دا محفوظ چیردم بیا کله هغه سخت کالونه را درومي د دینه بعد و کالونه آب به ډېر سخت را درومي صلیبای یو طرف ته نه به برانونه کېږي نه به چېرته د غلې درک لګېږي بیغه د پر دا اول ما دا فصلونه او دا سبزي د هر شی ماستور کړي و دا ویشي بیا بادشاہ د وزیر خزانه مقرر کړ قال ویل یوسف علیہ السلام اجعلنی یو ګرځوت مالرا مقرر کته ما
علی خزائن الارض دغه مزکو په خزانو باندې انی حفیظ علیم بشک ز حفاظت کون کای او ز د علم والیا ز په دغه چارې باندې پیژم چې دا بسرنګ موږ سنبلاو وسرنګ بدا کوم فسونه دي دا مشکرو وسرنګ به بیا محفوظو اوس ګورا په خپل باندې دی وی عہده غشتل دا صحیح نه چې سړی په خپل باندې وا عہده غواړي ودالته یوسف علیه السلام دا زنده غشتل جماعت او وزیر خزانه جوړ کا بیا مسله دا چې کلا یو سړی دا صحیح چې دی وی عہده د عیسائی لای کی خدای په یغه عہده باندې پایږي کدای مطالبه کوي چې بل څوک ددنه تکړه نه وي کدای مطالبه کوي به مطالبه کوي سي ځکه یوسف علیه السلام دا مطالبه وکړه چې بادشاہ ته ما وزیر خزانه جوړ کا وکذالک مکننا لیوسف الله تعالی فرمایي چې داغه سے قدرت ورکومجا یوسف علیه السلام ته فل ارض پمزګه چې یتبوأ منها جوړول بد کورونا منها په دغه مزګه چې حيث یشاء چیرته به خوشوا یوسف علیه السلام چې کلا وزیر خزانه مقرر سر د مصر د شپارس یا ولله صوبه بیا باندې یوسف علیه السلام په یوې صوبه چو بیا سبا ته په بلې صوبه چو بل ورځ د ودای په بلې صوبه چو ودا ګرځیده با دا فصلونه به قتل چې خلک په کومه طریقې سره کوي بیا دا قتل چې سرنګ دو محفوظای دغه لپاره با یوسف علیه السلام کله یوې صوبه چو کله په بلې صوبه چو ودا په بهترین انداز سره به خپل ډیوټي کولا نصیب برحمتنا من نشا الله تعالی فرمایي رسو مجا پر رحمت خپل سره من نشاء چې چاته د مش خوشتي ولا نضيع اجر المحسنين والله تعالی فرمایي چې موږ نه ضایع کوو اجر د احسان کوونکو چې کوم خلق په دنیا کې شګړې کوي نیکی کوي د نور خلقو سره مددونه کوي الله تعالی فرمایي چې بردا سو خلقو اجر او ثواب د موږ ضایع کوو نه بلکې په دنیا کې بعد ته بدل ورکو او په آخرت کې بعد خړی ته بدل ورکو ولا اجر الاخرته الله تعالی فرمایي چې خامخا اجر او ثواب د آخرت ول خیر دا بهتر دا للذین لپاره د یو کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی دا وکانو یتقون او دوی د الله نه ډری کوم خلق په دنیا کې داسې ژوندۍ تیرای چې په الله باندې ایمان راوړی د الله پر رسول باندې ایمان راوړی الله تعالی فرمایي چې په دنیا کې دغه ته بدله ورکوم او دغه کسانو ته چې بیا په آخرت کې کومه بدلا ملوي ا ډېر لوی ده او ا ډېر بهترینه بدلا ده ځکه چې دغه کسانو ته بیا الله تعالی جنت ورکړي او د دنیا بدل ا د جنت په مقابله کې دا بیا تشاینه ده ځکه چې په جنت چې الله تعالی به جنتی لپاره چې کوم تنظیمات کړی دي دا بالکل انسان دغه سوچ نسی کوي خدا سے نعمتونه به دغه انسان لپاره دای بدا سے پروتی یا ناس بای کلا یو چیګه می وای یو چیګه یو ونای په دې سار چې بای وا می وای چې کلا د جنتی دغه میوه ته زړه وسی په دې د پزړه چې خریدا خبره راځي چې دا می وا می خړلې وای بیا خپل مخه منډک د تر ټیټې چې ته برورا سي بیا میوه دای زنده پرېږي بیا په یغه میوه په جیبان دی الله تعالی بلا میوه ولګي وا منډک په بیا چیک سی خپل جیتا بلار دا سه نعمتونه به الله تعالی ورکړي چې کوم شاید انسان په زړه چر درومي الله تعالی به دغه خواهش پورا کوي او دا سه قسمه نهرونه به ویږي د وبو د خالص وبو خپل نهر ویږي د شودو خپل نهر ویږي د غبین خپل نهر ویږي او د شراب خپل نهر ویږي چې دغه انسان کوم وشته زړه کېږي وسد د زړه غواړي هغه هر سبا الله تعالی د تعالی ته موجود دی ځکه الله تعالی فرمای ولا اجر الاخرته وخامخا بدلا د اخرت خیرون دا بهتر ده للذین آمنو
یو کسانو دے پارا چه ایمان روڑای دا وکانو یتقون و چه دو دے اللہ تعالی نا ڈرے اوز دا او کالا چه کلا تیر سل اچه کم دا سے کلونا ول چه برانونا ول دیر دیر فصلونا کے دل دا او کالا چه کلا تیر سل و دیغانا باچا کم او کلونا سخ کلونا راغلل بیا بالکل دے غلی و طرف تا طریقانا کے دلا صرف یوسف علیہ السلام دا د مصر وزیر خزانه او دغ خپل ځان دې پرا دا کومه غلا وا غلا ټوله د سنباله کړي وا بیا بدا د لره لره جانو نه بخال کرتل او یوسف علیه السلام په یغه قیمت باندې دوته غلا ورکوله یا عام حالات چې کوم قیمت وو په یغه قیمت باندې به غلا ورکوله دغه نه زیات پیسې دا بیان زنده اوس خدا سے وخت چې کلا یو شای کام سی بیا هر طرف نه د یو شی ډبل قیمت ولګي دا کلا کلا داسې ټیم راځي چې پټرول نه یا ډیزل نه بیا په 2.5 عام خرڅېږي خو چې کلا ختم سی وینه د چا سره بیا هغه یو لیټر په 300 په 1500 خرڅېږي داسې یوسف علیه السلام هر چې غلا دا ختم سلا او په مصر چې یوسف علیه السلام وزیر خزانه او یغ دا غلا ایشوا یا با دیر دل لرل جناب خلق رسل یوسف علیہ السلام با پا یغا عام قیمت بندے غلا ورکولا یا با دے چے دے یوسف علیہ السلام چی کمرون ول آدھے کنعان نا پیوے کفلے چے راغلل بیا چے کلا دے یوسف علیہ السلام دو ولی دل بیا یوسف علیہ السلام دو پیراندل و دو یوسف علیہ السلام نہ پیراندل دے دے پارا مفسرین و دعا واجہ ذکر کرے دی یوا واجہ دا ذکر کرے دا یوسف علیہ السلام دو پیراندل و یوسف علیہ السلام دو نہ پیراندل واجہ دا ذکر کرے کہ یوسف علیہ السلام دو کلا کویتا ورا چاو دغ ٹیم چې یوسف علیہ السلام ډیر د کم عمر وو و چې کلا یو ځنکای د کم عمرې و چې کلا د استریری بیا په دې ډیره تبدیلی راځي د رنگ بدل سي شکل یې بدل سي و چې وړکوالی چې د لیدلای وکلا په ستر عمر باندې ویني بیا سړای بیا ته نه پیژنې دا سي یوسف علیہ السلام وړکای وو و دو یوسف علیہ السلام نه پیژاند ځکه چې یوسف علیہ السلام دو ډېر په وړکوالي چلی دلایو بل دغ طرف ته د سوچ نه تجدا به یوسف ځکه دو خو په خپل ذهنو چې امر غنلاو چا به مړی او دو خو ستر ول چې کله یوسف علیہ السلام د دونه خوشي کېده یوسف علیہ السلام دو بیرند او دوام تفسیر دادا دا کله بعد کوم طرف نه با قافله راغله د غلې د پاره بے یوسف علیہ السلام دے دے پر خپل کسان مقرر کړي ول بے یو کسانو دونه په دفتر چې لیکل کول د نامو پته به زنده کولا د بلارو پته به زنده کولا د علاقې پته به زنده کولا چې یوسف علیہ السلام د دونه کلا پښتنه وکړلې به دو په عبرانی زبان چې ورغړل یوسف علیہ السلام تو فرمایل تاسو خود مصر نه یو تاسو خود بل جن راغلی یو دو ته وې چې موږ خود کنعان نه راغلی یو یوسف علیہ السلام تو فرمایل چې تاسو جاسوسي لپاره خو نه راغلی دو ته چې معاذ الله موږ پناه غواړو په الله تعالی سره موږ خو پیغمبر زمانیو د حضرت یعقوب علیہ السلام زمانیو بیا موږ څنګه جاسوسي کاو یوسف علیہ السلام د دوراغلل اللہ تعالی فرمائی وجاء اخوة یوسف راغلل اورونه د یوسف علیہ السلام فدخلوا علیہ بیدو داخل زل په یوسف علیہ السلام باندې فعرفهم یوسف علیہ السلام دو بیرندل وهم له منکرون و دو یوسف علیہ السلام نه پیرند دغه چې یوسف علیہ السلام خود دونا ډیر په وړکوالی چې جدا سلاو بدو یوسف علیہ السلام نه پیراند او یوسف علیہ السلام دو پیراندل اللہ تعالی دې مشت استعمال کرو توفیق نصیب امین الحمدللہ رب العالمین اللہ گناہنا معاف صغیرہ کبیرہ کلتن خطا گناہنا معاف حاضر جمع مشکلات ټول مشکلات حل کې ضرورتونه شرط حاجتونه ټول پورا کې بیماران ته شفا کامل عاجل اور نصیب کې
मर्दगान मो बख्शे, कब्रों मुनव्वर के, जन्नत बगीचे उगरते। अल्लाह मुसाफिर सफ़र पर खैर के, हलाल रिज़्क़ नसीब के, हराम ने बच के। अल्लाह रे सफ़र से मुश्किलात टोल मुश्किलात को सौखा के। अल्लाह रे तर्जुमा बखुल दरबार के कबूल मंजूर के। अल रज़ा सबब ये उगर जाए, जन्नत दुखुल ज़रिया उगर जाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।